روژه به راسره و په اختر غېږ ته راتلو سحر به مې په غېږ کې مازدیګر غېږ ته راتلو اشنا چې مې زلمی شو اوس په څنګ رانه تېرېږي له دې نه ماشوم ښه و څنګه زر خو چې څنګه یوه ټپاره یاده شوه خو چې څنګه مو ټپاره یې دول او بس دلته زه په ژاړو داسې په ژړا شوم چې بیا تر تویه پورې مو په هغه ټپه نه ویله او نه هغه وویلې د روژې ټول عملونه مې هېره شول او داسې ښکلې جنکۍ مخې ته راغلې یوه نه وه چې مې مخ ویاړولی او ګیر چاپېره وې ټولګۍ مخې ته راغلې د روژې کې هیله احترامات مې الله دې وکړي چې روغ جوړ ژوند ته تازه ژوند نه مزې اخلي اسلام لورمدین هم درته خپل کورمانځ پیج نه درته مخاطب یم ګل جمعه خان روغ لیوني سره ناست یم بس ګل جمعه خان روغ لیونی نه سفیر راټینګ کړو په د پټۍ کې هسې سره کور یې پېښ شوی و د دې وجې زه ته راغلم چې ما څو شعرونه هر مډل شعر وي تیار نه دی خو لکه بیا مو راټینګ کړی دی ګل جمعه خان صاحب اټول اور پروګرام کې هرکلی او ډېره مینه مننه مو کوم بس للمدین صاحب تاسو زورور یئ او حقیقت دی بالکل لکه څنګه ته اورېدونکو ته ذهني تیار نه یم خو څه مې ووي اورېدونکي به قبلوي او بخښنه به غواړو که څه غلطیانې وي ډېر په مینه دې ووري خیر اوسي بس خوشحال دې اوسي روژې مازدیګر څنګه تېرېږي مازدیګري خو اکثر دپاره یې مو خو شوتالو پانډه دی ورکې وړي خاص ور کې تېرېږي بالکل ولاد د الله احسان دی بېګاه خبرون شوی دی نو نور به خدای نه خیر ورته غواړو اوس اسمان ورېز دی یعنې مطلب چې د کور مې سم نن سبا ډېر ښکلی دی بس روژو نیولو دپاره هغه یو د غني خان یو شعر دی ټکنه غرمه د لیونو د ګرځېدو دی وخت نو نن سبا د روژو د نیولو وخت دی ښه ښکلې نیوی شي یقیني درته یم چې مو په ژوند کې خارجه دا دی بالکل ډېره ښکلې تېره شوه ماشاءالله کوم شعرونه دي نو شعرونه خو بس ګاډ واډ به درته یم او بس اورېدونکي بیا قبلوي تاسو بیا قبلوي ویلې څه دی تاسو هغه دی ښه وي نو د بیمارۍ په هغه سره مو چې ته مخکې یو شعر هم کړی وي ګلابه ته که په چمن مینې کور کې کښېنه ته که رښتیا په دې وطن مینې کور کې کښېنه خو اوس خو دې نه تېره دی مخکې به شو چې په خوب کې دی دیدار حکم صنمه چې په خوب کې دی دیدار حکم صنمه یو ونې مې ګزاره ورباندې کېږي چې په خوب کې د دیدار حکم صنمه یو اونۍ مې ګزاره ورباندې کېږي او بس دا یو ځانګړی و بیا یو بل شعر دی د خوبونه څو وخته لږ ګاډ واډ مې لیده وي څه خوب کې مې ولیدو چې یار مې ډېر په بد حال کې و خو چې راویښ شوم نو شپږ ځایه مې شونډې پرې وې نو دا یو بل څه شعرونه دي وي د ګلاب رنګ په تا کې ستا رنګ په ګلاب کې وینم د ګلاب رنګ په تا کې ستا رنګ په ګلاب کې وینم دا رنګینې خو زه تمامه شپه په خواب کې وینم مننه او بیت ته وي چې یو انسان ته وي ثواب د بل انسان وژنه چې یو انسان ته وي ثواب د بل انسان وژنه داسې فتوه به زه د کوم مذهب کتاب کې وینم او مننه وي چې یو انسان ته وي ثواب د بل انسان وژنه داسې فتوه به زه د کوم مذهب کتاب کې وینم او زړه مې لمبې کوي خو چاته په نظر نه ورځي زړه مې لمبې کوي خو چاته په نظر نه ورځي د پښتنو قاتل چې کله په محراب کې وینم او مقطع دی چې روغ لیونیه که ساده یم نو ساده ښه یمه روغ لیونیه که ساده یم نو ساده ښه یمه د هوښیار شوي خلک څومره په عذاب کې وینم مننه او بل شعر دی د توکل په بیه هر یو سامان اخلي دا شعر باندې زه خپل هم نه پوهېږم چې د پښتنو دپاره منفي دی او که مثبت دی ولا خو بس وبیایو هغه د اورېدونکي بیا ورباندې هغه وکړي نو هغوی د تور تنقید د په وکیز خبره نشته وي د توکل په بیه هر یو سامان اخلي پښتنو ګټه تاوان تللی نه دی د توکل په بیه هر یو سامان اخلي پښتنو ګټه تاوان تللی نه دی د تول کړي سړي وزن خو معلوم وي د تول کړي سړي وزن خو معلوم وي هغه دروند وي چا چې ځان تللی نه دی نو دا هغه مننه هم کوم نو ښه د روژې والا شعر خو څه داسې ووي چې یو شعر ووي د روژې ټول عملونه مې هېره شول د روژې ټول عملونه مې هېره شول داسې ښکلې جنکۍ مخې ته راغلې د روژې ټول عملونه مې هېره شول داسې ښکلې جنکۍ مخې ته راغلې یوه نه وه چې مې مخ ویاړولی یوه نه وه چې مې مخ ویاړولی او ګیر چاپېره وي ټولګۍ مخې ته راغلی نو د هغه ووایي یو بل دا وي څه د نږدې دا څو شعرونه دي وي څه روژه به راسره و په اختر غېږ ته راتلو روژه به راسره و په اختر غېږ ته راتلو سحر به مې په غېږ کې مازدیګر غېږ ته راتلو مننه وي روژه به راسره و
په اختر غیږ ته راتلو او سحر به مې په غیږ کې مازدیګر غیږ ته راتلو او اشنا چې مې زلمی شو اوس په څنګ رانه تېرېږي اشنا چې مې زلمی شو اوس په څنګ رانه تېرېږي له دې نه ماشوم خو څنګه زر غیږ ته راتلو